دلته زغورو او نخودو کرکیلې للمي ځمکو ته زرغون ښایست بخلی. هغه ښایست چې د کندوز ولایت د بزګرانو د زیار او هڅو په پایله کې ترلاسه شوی دی. د کندوز ولایت د علي اباد ولسوالۍ یو شمېر کروندګر وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د زغورو او نخودو حاصلات ښه شوي او له همدې امله یې کرل پیل کړي دي. حاصلات نخود امسال خو انشالله مهربانی خدا است که خوب است و دیگه سال گندم مندم و خوشحالی بود نمیشد. مردم امسال زغر بیشتر پاشیده و نخود پاشیده. دولت تقاضا میخوایم که امسال سال خوب است، بخیر دولت پیش بینی کرده که امسال بارشندگی زیاد است و نخود زغیر پاشیدیم بخیر، تربوز هم پاشیدیم بخیر. دولت تقاضا داریم قیمه مردم کمک و همکاری کنه دیگه. د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین د اقلیم مناسب والی او د اوبو د کمښت پر وړاندې مقاومت د زغورو او نخودو په کرلو کې د دغه ولایت د کروندګرو د لیوالتیا یو لامل ګڼي او ترڅنګ د کرنې ریاست د مسلکي کارکوونکو مشورې هم ورسره دي. خوشبختانه د اقلیم ولایت کندوز در سالهای اخیر خیلی علاقمند هستند که در ساحات للمه نخود و همچنان زغور کشت نمایند که یک نوید بسیار خوش برای دیاقین است که این از طریق ریاست زراعت ترویج شده. در موسم د زغورو کم آفات چې د زغورو وي یا د غنمو یا د نخودو د پاره راغلي هغه موږ خپل ریاست ته مراجعه کوو او د ریاست د طریقه څخه موږ ته دوا راکوي. موږ هغه دوا د حقینو ته ورکوو، هغه خپل په کښت باندې هغه د آفت مخه بیا نیسي. د زغورو او نخودو کښت داسې مهال د دغه ولایت د کروندګرو په منځ کې د غوړېدو په حال کې دی چې په دې وروستیو کلونو کې په دغه ولایت کې د انج یا هنګ کښت هم زیات شوی او اسلامي امارت د اصلاح شوو تخمونو او درملو په نیولو او ویشلو کې ډېرې هڅې کړې دي.